بسم الله الرحمن الرحیم. د احساس خیریه بنسټ افغانستان ننګرهار ولایت د مالیزیا حکومت د جی پی ام مؤسسې د ورونو څخه مننه کوي چې څه وخت مخکې څومره قوي زلزله په افغانستان کې راغله، د هغې څخه په ننګرهار ولایت کې هم زیاتره کورنۍ متضررې شوې. نن د حمل په د اپریل په 9 نیټه 2023 کال ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ سیمې ته راغلي او د هغې کورنیو تشخیص وشو چې چې په تیره زلزله کې تکلیف رسېدلی و. لله الحمد د زکات فند څخه تقریبا چې 15 قلمه خوراکي او د غیر خوراکي توکو مرسته وشوه. د احساس رضاکاران د دې وطن خادمان په ټول افغانستان کې هر ورځ په خپلو شتمنو وروڼو باندې، په خارج میشتو وروڼو باندې، په هر ځای کې د کلمې په وروڼو باندې غږ کوي. که د افغانستان هر کلی او ولسوالۍ تاسو وګورئ، یقینا د سترګو څخه به هم د اوښکو په ځای وینې وڅڅېږي، خو د خپل هغه غیرت په وجه باندې چاته لاسنیوی نه کوي او لاس نه نیسي. راځئ د دغې وروڼو د لاسنیوي په خاطر باندې احساس خیریه بنسټ سره یوځای شئ، تر څو داسې مستحقین چې ستاسو هغه مال چې د الله په لار کې لګوئ د هغې خواږه او د هغې لذت په صحیح معنا سره په خوله کې محسوس کړئ. احساس خیریه بنسټ انشاءالله تاسو ته د داسې کورنیو نشاندهي کوي، داسې ځایونو ته ستاسې مرستې رسوي چې تاسو به انشاءالله هغه خپل سترګو یخوالی پکې ګورئ. د احساس رضاکاران په ټول افغانستان کې ستاسو په خدمت کې دي. الہ العالمین دې ستاسو څخه په دنیا او آخرت کې راضي شي او په مال حال او اولادونو کې هم خیر او برکت پیدا شه. انشاءالله ستاسو غږ به وي او زموږ حاضرېدل به وي او مستحقو خلکو ته د احساس په چوکاټ کې چې کوم 7 بخشونه دي په هر یو بخش کې به ستاسو مرستې انشاءالله ورته رسولی شي. الله رب العزت دې د افغانستان څخه د فقر د غربت دغه څادر په خیر سره ختم کړي او دغه توانایي دې الله موږ ته تاسو ته راکړي چې د نورو مسلمانانو لاسنیوی وکړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.